Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tinggal hari sebelum start bagi تستمعون فيديو روایت بلاول برتا توهن چمتن کالج خپل اپلیکیشن کې خپل هیډز ولګون نو تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو د ټولو انسان د هغه چې زما چینل سبسکرایب کړئ پر سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ تر څو موږ خپل ویډیو تر تاسو پورې ژر ورسیږي. راځئ لومړی تاسو ته زه د APK editor link په ډسکرپشن درکوم. هغه ډسکرپشن کې نو لینک نو تاسو کولی شئ چې زما په واتس اپ کې میسج وکړئ نو تاسو کولی شئ چې په واتس اپ دلته کله راغلی نو دلته به سلیکشن APK فرام ووهئ دوهم یو به ووهئ. دلته دا زما اپلیکیشن دی دغه پاس یو اول یو به ووهئ. کله مو چې اول ووهل دلته تاسو کولی شئ خپل هیډونه ولګوئ. نو دغه دی تاسو دلته کولی شئ چې خپل نوم هم ورکړئ. وګورئ چې تاسو دلته کولی شئ چې خپل نوم ورکړئ او دغه بینر ایډ شو او دغه انټرسټیشل ایډ شو او دغه انټرسټیشل ایډ نو راځم لومړی به زه بینر ایډ نو تاسو به لاړ شئ خپل اکاونټ ته اډموب اکاونټ ته ځم برسر ته دلته زه خپل اډموب اکاونټ خلاصوم. کله مو چې اکاونټ پکې خلاص کړو نو تاسو به په درو ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته به په ایپس فایل وکړئ. نو کله مو په ایپ فایل وکړو نو دلته به خپل هغه نیوه کلیک وکړئ. تاسو به دلته راشئ بیخته چې کله راغلی دغه ځای به ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دغه باندې کلیک وکړو نو دلته به د بینر ایډ کپي کې دلته به ورته ولیکئ چې بینر دلته به کورکټ دغه باندې به کلیک وکړو. کله مو چې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دغه کپي کړئ د بینر ایډ به کپي کړئ. کله مو چې کپي کړئ نو دلته به راشئ هغې APK editor ته دلته به تاسو پیسټ کړئ او اوکې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ انټرسټیشل به پاخ کړئ دغه او دلته به راشئ انټرسټیشل ایډ زر بلمه باندې به کلیک وکړئ. دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به انټرسټیشل ایډ باندې کلیک دلته به ورته ولیکئ چې انټرسټیشل باندې به کلیک وکړئ. انټرسټیشل مو چې ولیکل کورکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به دغه تاسو کپي کړئ. دا مو چې کله کپي کړل نو هغه دلته به یې پیسټ کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې خپل نوم هم چینج کړئ د اپلیکیشن نوم هم چینج کړئ. زه ټیکنیکل هغې لیکم او دلته به په بیولډ باندې کلیک وکړئ. دغه بیولډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې بیولډ باندې کلیک وکړو دغه ده دا به تاسو ریموو کړئ او انسټال باندې به کلیک وکړئ. دا ستاسو اپلیکیشن کې ایډز به ولګېدل. نو تاسو کولی شئ چې بیا په خپل اپلیکیشن کې خپل ایډونه ولګوئ او خپله پکې کار وکړئ. نو تاسو به ما په ډسکرپشن کې د APK editor لینک درکړی وي هغه به کپي کړئ. APK editor کې به خپل اعلانات ولګوئ.